د ننګرهار ولایتي چارواکو په درېنور ولسوالۍ کې د بیا رغونې په برخه کې د بیلابېلو پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې. د ننګرهار والي شاه محمود میاخېل وایي په درېنور ولسوالۍ کې د بیا رغونې په برخه کې د 615.2 میلیونه افغانیو په لګښت بیلابېلې پروژې پلي کېږي چې لومړی هغه یې د ښوونځیو لپاره د سرپناه ودانۍ جوړول دي. نوموړی وایي په روان کال کې به په درېنور ولسوالۍ کې د 15 ښوونځیو لپاره د سرپناه ودانۍ جوړیږي. دلته د 15 مکاتب چې جوړیږي تعمیرونه یې د دې عمومي بودجه 15 میلیونه افغانۍ ده چې دا به په 4 میاشتو کې تکمیلیږي. خوبي په درېنور کې دا ده چې دا د ننګرهار او بلکې د افغانستان په سطح باندې یو نمونه‌يي ولسوالي ده چې دلته خیزش نشته ده، محلي پولیس نشته ده، اردو نشته ده، اما ولسونه په خپله دلته امنیت تامین کړی دی. د درېنور ولسوال هجرت الله ګردیوال وایي په درېنور ولسوالۍ کې د بیا رغونې په برخه کې هغسې کارونه نه دي شوي څومره چې اړتیا لیدل کېږي. نوموړی له حکومته په دې برخه کې د پروژو غوښتنه کوي. د یو ولسوال په صفت د درېنور د ولسونو د نماینده په صفت چې درېنور ته توجه وکړي او درېنور چې راکم مشکلات لکه وایي چې د معارف په بخش کې درېنور دومره زیات مشکلات لري. د درېنور ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې ګڼې ستونزې دي چې ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي. دوی له مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدګي وکړي. اول اشیاء ضرورت موږ دي لرو چې زموږ ټول سرکونه زموږ باید پوښ شي. دویم زموږ کلینیکونه ډېر بیخي کم دي، باید کلینیکونه موږ ته فعال شي په هر قریو کې. بل زموږ مکاتبو کې سره هغه سرپناه لري، باید د هغې دپاره سرپناهۍ جوړ شي. هغه کوم چې موږ غوښتنه لرو هغه نه دي. مطلب موږ غوښتنه ده چې دغه نور هم پروژې دلته دغه کې دغه زموږ معارف په باره کې ډېر توجه غواړو چې دا معارف زموږ ډېر دغه دی، سرپناه ځایونه نه لري، بعضې داسې دغه شته چې ځایونه شته او سرپناه دغه نه لري. غوښتنه هم دغه دی چې دا تعمیر د ماشومانو ته باید جوړ شي. نو د وطن ترقي چې ده دغه معارف ته خو خلک د معارف د مخې نه مخکې ځي که نه. ماشوم چې دی همدې نه یو والي وځي، همدې نه یو پاچا وځي، خو چې دا داسې په خاورو کې ناست دی دا به څه زده کړي. دا لومړی ځل نه ده چې په درېنور ولسوالۍ کې په دومره کچه د بیا رغونې په برخه کې پروژې پلي کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د ننګرهار والي په هڅو د دې ولایت په بیلابېلو ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې کارونه پیل شوي دي.